د محبت یو نسخه درته وښیم که غواړئ چې تاسو کې مینه او محبت د یو بل څه پیدا شي یو نسخه درته ښیم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم بینکم ای زما د امت خلکو ایا زه تاسو ته هغه نسخه وښیم هغه طریقه وښیم هغه عمل وښیم اذا فعلتموه چې کله یې وکئ تحاببتم بینکم د یو بل سره به مینه او محبت پیدا شي هغه څه شی دي افشوا السلام بینکم سلام په خپل منځ کې عام یو بل ته سلام اچوئ چې کله یو مجلس ته راځئ د چا څه میلاویږئ په یو بل باندې سلام اچوئ الله سبحانه وتعالی به ستاسو د یو بل سره مینه او محبت پیدا کوي په دې سلام کې الله سبحانه وتعالی یو څو ټکي دي درې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته په دې یو څو ټکو کې الله دومره کمال کې خوستی دی داسې ناشنا تاثیر پکې کې خوستی دی چې کله دې دا عقیده او ایمان چې د رسول الله سنت دي او د سنتو په اراده دې اچول نو یو فایده به دا کېږي چې الله به اجر درکوي بله فایده دا ده چې الله دې زړه ورڅه صفا کوي د زړه نه به د کینې بغضونه ختمېږي دا عام کوي زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې بعضې نور متبادل الفاظ راوتي دي د سلام که څوک چا سره میلاویږي ستړی مه شي په خیر راغلی شریعت تا د دې نه نه منع کوي السلام قبل الکلام سلام د خبرو نه مخکې کا ول السلام علیکم ووایه یک هغه اچولې وعلیکم السلام ورته ووایه او بیا ورته ستړی مه شي بعضې خلک په جمع ستړي مه شي دا نه مسنونه طریقه دا ده چې چېرته کوم مجلس ته ورتلي چا سره میلاوېدي چې څوک درېدل په بل کس ناست و په داسې طریقه باندې به سلام اچوي کومه طریقه چې په احادیثو کې راغلي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا سبب د دې دی چې موږ به تاسو د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړو زموږ زړونه به الله د کینو او بغضونو نه صفا کړي او چې کله کینې بغضونه زړه کې نفرتونه ختم شو محبت به شروع شي د الله رسول وایي چې محبت هم په زړه کې رالی نو تاسو مؤمنان شو او چې مؤمنان شو نو بیا جنت ته به داخل شو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا جنت ته نشي داخلېدی چې تر څو ایمان نه راوړي